نو یې په هغه خپل موجود لښکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کړ. د جنگ په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د قواو څخه شکست وخوړ. یزدجرد لښکر پرېښاوه او دی په خپله ماوراء النهر ته ولاړ، یعنی د امو تر دریاب واوښتی. کوم وخت چې دی واوښتی هغه خارجي کومکي لښکرې منطقې ته راورسېدې. نو یزدجرد بیرته د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د جنگ دپاره تر دریاب راواوښتی. مګر د ځان سره فکر وکړي چې ولې د احنف رضی الله تعالی عنہ سره جنگ کوم، اول به فراه ته ولاړ شم. هغه فراه چې د هغې منطقې مرکز و او د کسرا ټولې خزانې هغه چې د مداین څخه یې ورسره راوړي وې په فراه کې ځینې پاتې سوي وې. حتی هغه نور ښارونه چې یزدجرد به پر راتلي د هغو څخه به یې زر او قیمتي شیان را اخیستل. دغه ټول یې په فراه کې سره جمع کړي وه او هلته ځینې پاتې سول. نو څرنګه چې مال وده ته تر وطن ګران و، نو یې د احنف رضی الله تعالی عنہ جنگ پرېښاوه، د شا له طرفه پر فراه ورغلی. فراه خو د مخه مسلمانانو فتحه کړې وه او احنف رضی الله تعالی عنہ هلته یو کوچنی لښکر د هغه ځای د ساتنې لپاره پرې ایښی و. نو اوس چې یزدجرد د لویه لښکره سره هلته ورغلی، فراه یې فتحه کړه او هغه خپلې خزانې یې لاسته وروړې. اوس غواړي چې فراه پرېږدي او د احنف رضی الله تعالی عنہ جنگ ته ولاړ شي. مګر فراه د خراسان پایتخت او مرکز او د یزدجرد سره د ورسره لښکر ډېره حصه د خراسان خلق و او د خراسان خلقو څه وخت د مسلمانانو سره په صلح تېر کړی و. اوس یې د یزدجرد او مسلمانانو معامله او ګزاره سره وسنجول. د مسلمانانو معامله او ژوند یې د یزدجرد تر ګزارې او معاملې ښه وباله. ویل مسلمانان تر یزدجرد عادلان دي، پر خپل قول وفا لري، او بل دا چې د یزدجرد کومک اوس پردي ملکونه کوي. ښایي چې دغه پردي خلک د دوی پر وطن حاکم او مسلط پاتې شي. نو څه فرق یې وکړي؟ که مسلمانان پردي دي، ترکان او چینایان هم پردي دي، مګر مسلمانان عادلان دي. نو هغه د خراسان خلک و یزدجرد ته یاګان شو او ویل یا والله که غواړې چې د مسلمانانو سره جنگ وکړې، موږ دلې پر خپل وطن جنګېږو او ستا سره نه ځو او موږ د مسلمانانو سره صلح غواړو. یزدجرد په حیرت کې پاتې شو، ځکه د ده د لښکر ډېره حصه د خراسان خلق دي. یزدجرد هر څه کوښښ وکړي چې دوی قانع کړي، خو هغه نه قانع کېږي. دلته نو د خراسان خلقو سرکشي او نافرماني شروع کړه. د یزدجرد څخه یې خزانې واخیستې او دی یې وشړ. د خراسان خلقو و احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ته حال ولېږه چې موږ صلح غواړو. احنف رضی الله تعالی عنہ هم پر صلح ورسره موافق شو او هغه خزانې هم بیرته د مسلمانانو لاس ته ورغله. یزدجرد چې اوس د فارس د خلقو څخه هیڅوک نه دي ورسره، وطن او لښکر یې ټول وپاشل شو. نو یې د فارس ټول مملکت پرېښاوه، د ترک و پاچا ته ورغلی او هلته د ترکانو سره اوسېږي. یزدجرد مړ نه سو، خو د وطنه څخه فراره سو. د یزدجرد پاتې حالات به د عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ په سیرت کې درته بیان سي ان شاء الله تعالی. هغه غنیمتونه چې د خراسان په فراه کې مسلمانانو ته په لاس ورغلل، دونه غنیمتونه وه لکه په قادسیه کې چې مسلمانانو ته په لاس ورغلي وه. فراه د مسلمانانو دپاره لویه فتحه وه او د یزدجرد کیسه هم دلته پای ته ورسېده. مګر د مسلمانانو فتوحاتو نور هم دوام درلودی. عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ د یوه لښکره سره د استخر و طرف ته رهي شو چې اوس فیروز آباد ورته وایي. هلته د فارسیانو ډېر لوی عدد موجود و. د هغو سره یې جنګ وکړ او شکست یې ورکړ.
هغه مات شوي خلک سره یو ځای شول او پس د مشورې یې عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه ته حال ورولېږي چې موږ صلح غواړو او جزیه درکوو. عثمان رضی الله تعالی عنه هم پر جزیه موافقه ورسره وکړه. هغه د شاوخوا منطقو چې دغه صلح ولیده هغه هم تسلیم شول. سابو، شیراز او نورې منطقې مسلمانانو ته په صلح تسلیم شوې. د فارس ډېرې منطقې فتح شوې او بیا کرمان فتح شو. کرمان د سهل ابن عدي رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح شو او سجستان فتح شو. سجستان دغه اوسنی افغانستان دی او فتح یې د عاصم ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه پر لاس. افغانستان په جنگ فتح شو نه په صلح. او بیا مکران فتح شو. مکران د ایران او پاکستان په منځ کې یو منطقه ده. سره د دې چې د سند پاچا د مکرانیانو سره کومک هم کاوه مګر حکم ابن عمرو الثعلبي رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو قومندانو شکست ورکړ او تر هغو په پسې و چې نهر سند ته یې ورسوه. اوس نو د مسلمانانو فتح او د دوی تسلط تر سند او هند پورې ورسېدلی. یعنی د شرق پر طرف د مدینې منورې څخه تر سند پورې ټولې منطقې د مسلمانانو د حکم تابع شوې. عراق، ایران، شمال شرق افغانستان، ترکیه تر انابول پورې، مکران دغه پراخه منطقې ټولې په 4 کلو کې فتح شوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلامي دولت دغه پراختیا ولیده بیا پر مسلمانانو وبېرېد. اصلا مسلمانان د دې دپاره مخته تله چې یزدجرد ختم او فیصله کړي او د هغه د فتنو څخه فارغه شي. او اوس چې یزدجرد ختم شو که مسلمانان نور هم د شرق پر طرف مخته ولاړ شي نو د سند او چین د حکومتو سره مقابله شروع کېږي. یو خو دغه ملکونه لوی مملکتونه دي او بل د دوی او مسلمانانو په منځ کې فاصله او مسافه ډېره زیاته ده او د مسلمانانو لښکرې تر اوسه هم لږ دي. هغه منطقې چې فتح شوي دي د هغو اوسېدونکي تر اوسه پر هغه خپل کفر پاتې دي، اسلام ته لا نه دي داخلي شوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا ښه وبلل چې د مسلمانانو د ساتنې لپاره دي د شرق پر طرف نور فتوحات ودرول شي. اوس مسلمانان د فارس د پاچا کسرا یزدجرد د خطر او حملو څخه فارغه شو او د هغه ټول مملکت ونیول شو. پاچاهي یې ټوک ټوک شو. که ستاسې د سرور کائنات صلی الله علیه و وسلم ژوند په کتاب کې هغه قصه په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شاوخوا پاچاهانو ته لکه هرقل، نجاشي، مخوقس، کسرا او داسې نورو ته لیکونه او رسالې لېږل، کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رساله و کسرا ته وروړل شوه، کسرا د لیک تر ویلو او اورېدلو د مخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک په دې سبب څیرې او ټوک ټوک کوي چې ویل ده علیه الصلاة وسلام خپل نوم زما تر نامه د مخه لیکلی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د رسالې د څیرلو خبر وویل شو نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ده زما لیک ټوک ټوک کوي، الله جل جلاله دې د ده پاچاهي ټوک ټوک کړي. که څه هم کسرا د مځکې پر مخ تر ټولو پاچاهانو لوی او قوي پاچا و، خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شرا په سبب د ده ملک او پاچاهي تر نورو ټولو ملکو د مخه ټوک ټوک شو او ټوله فارس مسلمانانو فتح کړي. اوس چې د فارس د فتوحاتو حالات په اختصار سره درته بیان شوه نو به د هغو فتوحاتو بیان درته وړاندې شي چې د جزیرة العرب په غربي طرف کې وشوې، لکه اردن، سوریه، لبنان، بیت المقدس چې دغو ټولو ته شام ویل کېږي. همدارنګه د مصر فتح کېدل چې دا هم ډېر لوی فتوحات او کامیابۍ دي. په دغه موده کې چې دلته فارس فتح کېدی
هلته د شام پر طرف هم جنگونه کېده او په هغو منطقو کې هم فتوحات جاری او روان وو. د شام د جنگو او فتوحاتو په باره کې موږ فقط د یرموک د جنگ بیان درته کړی دی چې د یرموک د جنگ قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د یرموک د جنگ نتیجه د رومیانو د پاره لوی شکست. د رومیانو لوی او اول شکست په یرموک کې او کوم وخت رومیانو ماته وخوړه نو د منطقې څخه وتښتېدل. مسلمانانو د اردن او فلسطین ډېرې حصې تر خپل تسلط لاندې راوستې او د یرموک تر جنگ وروسته خالد رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکرو د قومندانۍ څخه معزول شو او د دغو لشکرو عمومي قومنداني و ابو عبیده عامر بن الجراح امین الامه رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د عشره مبشره څخه دی او هغه رومیان چې د یرموک د جنگ څخه تښتېدلي وو د فحل په منطقه کې سره یو ځای شو. هرقل ته چې د رومیانو د شکست خبر ورسېدی نو یې پرله پسې کومکونه د دمشق پر طرف لېږل. اوس د رومیانو قواوې په دوو منطقو کې سره یو ځای شوي دي، په دمشق او فحل کې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې اول په کوم ځای شروع وکړم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر راغلی چې اول په دمشق شروع وکړم ځکه حقیقي خطر هلته دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لشکر سره د دمشق پر طرف رهي شو او یو ساتونکي او احتیاطي ټوليه د فحل و طرف ته ولېږل چې د هغه ځای څخه پر مسلمانانو د شاله طرفه حمله ونسي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د دمشق د حملې لپاره لشکر منظم او مرتب کړي د لشکر د مقدمې قومندان خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه وټاکي. ورور دا چې موږ همیشه وایو د لشکر مقدمه د دې څخه مقصد دا دی چې مقدمه په خپل ځان ته پوره او کامل لشکر وي تر اصلي لشکر د مخه رهي وي او بیا هغه نور لشکر په پسې وي. هو دغه یو فرق لري چې د مقدمې د افراد شمیر تر اصلي لشکر کم او لږ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه که څه هم عمومي امر او قومندان وو مګر دی رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه نه ماتېدونکی قوت دی، سیف الله مسلول دی او بې اندازې عسکري پوهه لري. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه تر ده په جنگ پوه دی نو یې د هغه قوت او پوهې معطله نه پرېښول، کار یې ځینې اخیستی او د لشکر د مقدمې قومندان یې مقرره کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق پر طرف رهي شو او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یې د اردن او فلسطین حاکم پرېښاوه. خالد رضی الله تعالی عنه چې د مقدمې قومندان دی مخ ته رهي دی او دمشق ته د شمال له طرفه ورغلی او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د جنوب له طرفه پر دمشق راغلی او د دمشق محاصره له دوو طرفو څخه شروع شوه. هلته د دمشق په قلاوو کې د رومیانو ډېر زیات شمېر لښکر موجود و. دغې محاصرې او یا ورځې دوام وکړي. خالد رضی الله تعالی عنه همیشه د معلومات لپاره نفر لېږل خو یوه شپه یې دننه د دمشق په قلاوو کې غیر عادي اوازونه واورېدل نو یې نفر ولېږل چې معلومات وکړي. هغو نفرو حال ورته راوړي چې د دمشق د والي چې ارطبون یا بطریق ورته ویل کېده زوی پیدا شوی دی نو یې لویه مهماني جوړه کړې ده. طبعا د نصاراو په میلمستیاوو کې شراب استعمالېدل. پس د شراب څښلو ټول لښکر ډېر زیات نشه و. څرنګه چې ټول دمشق مضبوطې قلاوې وو او د مسلمانانو د ورتګ یا ور اوښتلو هیڅ امکانات نه وه نو خود رومیانو په بې پروایي او بېغمه زړه شراب څښلي وه او ټول نشه وه. خالد رضی الله تعالی عنه فورا د لشکر قومندانان سره راټول کړل
چې د هغو په جمله کې قعقاع ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه هم. البته دغه واقعه تر هغه د مخه وه چې قعقاع رضی الله تعالی عنه د هاشم په لښکر کې عراق ته ولاړ شو. د قومندانانو تر مشورې وروسته خالد رضی الله تعالی عنه یوه نقشه جوړه کړه چې هغه داسې د رسۍ یا تناول څخه یې زینې جوړې کړې او د هغو په سرو کې یې چنګکان ور واچول. د مسلمانانو د لښکر څخه یې یو څو نفره فدایي ډله راویستل چې د دغه فدایي ډلې مشر په خپله خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما و او اوس د رومیانو د نشې او مشغولتیا څخه استفاده کوي. دغه فدایي ډله د خالد او قعقاع په مشرۍ وردمخه شوه. قلعو ته ورغله. دغه د رسۍ څخه جوړې سوي زینې چې په سر کې چنګکان وه د قلعه و دیوالو ته ورغورځوي. رومیان په خپله میله مشغوله دي و دغسې حملې ته هېڅ نه دي متوجه، ځکه دغه حمله د لښکر حمله نه ده چې څوک په خبر سي، بلکې یو څو نفره دي په پټه خوله او تاریکه کې خپل کار کوي. څو د دغو چنګکانو څخه دوه چنګکه د قلعه په دیواله کې لوړ بند سوي. اول خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما وروختل او تر شا هغه نور فدایان په پسې دي. خالد رضی الله تعالی عنه خپل لښکر ته ویلي و هر وخت که مو زموږ له طرفه تکبیر واورېدئ د قلعه پر دروازه حمله وکړئ. اوس چې دغه د فدایانو ډله و قلعه ته وختل، خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما تکبیر ووایه. هغه د مقدمې لښکر د شمال له طرفه د قلعه پر دروازه هجوم وروړي. دلته خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما د رومیانو سره جنگ شروع کړي. په دغه جنگ کې د دروازې و طرف ته زور وهي او هلته د مسلمانانو لښکر د دروازې سره تیار او آماده ولاړ دي او د دروازې د خلاصېدلو په انتظار دي. بطریق ته خبر ورسېدی چې مسلمانان راته کومک کوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو عمومي قومندان چې د دمشق په جنوبي طرف کې دی د دې واقعاتو څخه په هیڅ شي نه دی خبر. دغه ټول کارونه په څو لحظو کې وسوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق په جنوب کې دی او خالد رضی الله تعالی عنه د دمشق په شمال کې دی. نو خود ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په هیڅ نو خبر. بطریق چې دننه په قلعه کې مسلمانان ولیدل، نو یې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږه او صلح غواړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم پر صلح موافقه ورسره وکړه. خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما بیا په دغه صلح نه دي خبر. د قلعه دروازې ته ورسېده او دروازه یې خلاصه کړه. اوس د مسلمانانو لښکر له یوه طرفه په صلح دمشق ته داخل سو او له بله طرفه په جنگ او زور ور داخل سو. دمشق هغه یوازینی ښار دی چې په دوه قسمه یا دوه ډوله فتح کیږي، له یوه طرفه په صلح او له بله طرفه په جنگ. اوس نو حل څنګه دی؟ صلح خو داسې ده، ټول هغه شیان چې د کفارو په ملک او لاسو کې دي هغه د دوی دي، فقط مسلمانانو ته جزیه ورکوي بې له هغه شرطو څخه چې په صلح کې پر دوی ایښول کېږي. او په جنگ چې تسلیم سي هغه بیا ټول ښار او هغه شیان چې پکښې دي، نارینه او ښځې، اولادونه او کورونه، کښتونه او مالونه، ټول د مسلمانانو دي. اوس د دمشق د خلقو سره د صلح معامله وسي او که د جنگ، نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې څوک. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دمشق دې داسې وبلل سي لکه په صلح چې فتح سوی وي، ځکه خطا د مسلمانانو ده. د مسلمانانو د قومندانانو په منځ کې باید هر وخت او په هر لحظه کې ارتباط او مشوره موجود وي. هغه چې عمومي قومندان صلح ورسره کړې ده، نو دې د دمشق فتح کېدل په صلح سره وبلل سي. ورونو، تاسې د مسلمانانو وفا او د وعدې پوره کولو ته وګورئ. که نه د مسلمانانو دپاره ښه او معقول عذر دا و چې ویلې وای
دغه صلح پس د فتح شوې ده. هر یو چې د مخه دی په هغه د عمل وشي. صلح د مخه ده که فتح، مګر سره د دغه حقیقت بیا هم مسلمانانو د خپل رحم او مهرباني په سبب داسې نه وکړه او د دمشق فتح یې په صلح سره وبلل. او یزید ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له طرفه د دمشق والی مقرر کړل شو. د دمشق تر فتح کولو وروسته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د هغه فعل و طرف ته حرکت وکړي چې هلته رومیان او د هغو لښکرې سره یو ځای شوي. بیا هم خالد رضی الله تعالی عنہ د مقدمې قومندان دی. خالد رضی الله تعالی عنہ د شپې فحل ته ورسېدی، مګر رومیان په دغه شپه کې پر راووتل او جنګ یې ورسره شروع کړ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هم راورسېدی. ویل دي چې د دوه لښکرو په منځ کې لوی جنگ شروع دی. څرنګه چې په فحل کې ډېر شمېر رومیان سره یو ځای شوي وو، نو دغه شپه جنګ وشو او سبا ورځ هم ټوله ورځ جنگ دوام درلودی. حتی په سبا شپه کې هم ټوله شپه جنگ جاری و. او بیا نو رومیانو په داسې ډول سره شکست وخوړی چې رومیان د خپلو هغو خندقو چې دوی جوړ کړي وو او مسلمانانو په منځ کې محاصره شو. او په رومیانو کې ډېر زیات خلک ووژل شو. څو رومیان وتیښتې ته مجبوره شوه او شکست یې وخوړی. څرنګه چې د رومیانو مرکزي لښکرو هغه چې په دمشق او فحل کې وې شکست وخوړی او د دوی مرکزي منطقې فتح شوې، نو نور ځایونه په خپله په صلح تسلیمېدل. د بیسان خلقو چې په فلسطین کې یو ښار دی و شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنہ ته حال ولېږي چې موږ تسلیم یو. شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې دی هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له طرفه د لښکر سره و دغه منطقې ته رالیږل شوی. نو د بیسان خلقو د ده څخه صلح وغوښته او ده هم صلح ورسره وکړه. د طبریه خلقو هم صلح وکړه. پس د دغو جنګو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د حمص و طرف ته حرکت وکړ. د حمص په لار کې پر بعلبک ورغلی او بعلبک هم په جنگ فتح کړ. د بعلبک د فتح خبر و حمص ته ورسېدی او د حمص خلق په قلاو ننوتل. مسلمانانو حمص محاصره کړ. د حمص خلقو و هرقل ته حال ولېږي چې موږ ته کومک راولېږه. هرقل ویل تاسو ورته ټینګ شئ، کومک درهی دی. د حمص خلقو ډېره موده صبر او انتظار وکړي مګر کومک نه راورسېدی. نو د حمص خلقو هم د مسلمانانو څخه صلح وغوښته. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هم صلح ورسره وکړ او عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ یې د حمص والی وټاکل. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د حماد پر طرف رهیس. د هغه ځای خلقو هم صلح ځینې وغوښته. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د هغو سره هم صلح وکړ او بیا د شیزر او معرا د خلقو سره صلح وسوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د لاذقیه و طرف ته رهیس. د لاذقیه ښار په شام کې د بحر متوسط پر غاړه واقع دی. د هغه ځای خلقو جنگ وکړ او مسلمانانو په زور فتح کړ او مسلمانانو په دغه ځای کې مسجد جوړ کړ چې دغه مسجد د هغو لومړنیو مساجدو څخه دی چې د مسلمانانو دپاره په شام کې جوړ شوي دي. پس له دغو فتوحاتو څخه ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید و قلنسرین ته ولېږه. هلته رومیان موجود وو او هغو جنگ شروع کړ، مګر مسلمانانو پس له ډېره شدیده جنګه شکست ورکړ. رومیان یې د هغو د امیر سره ټول ووژل، خو د هغه ځای نصارا عربو عذرونه کول چې دغه جنګ زموږ په خوښه او رایې سره نه و، بلکې موږ صلح غوښته. خالد رضی الله تعالی عنہ هم دغه د دوی عذرونه قبول کړه او دوی یې پرېښوه. خو کوم وخت چې دوی ښار ته ولاړه په قلاو ننوتل او قلاوې یې په دانو پسې بندې کړې. خالد رضی الله تعالی عنہ محاصره کړه او حال یې ورولېږه. ویل والله
که تاسې لوړ په اوریځ کې یاست الله جل جلاله به موږ در پورته کړي یا به تاسې راکښته کړي راڅخه تلای نه شئ. هغو چې د مسلمانانو دغه قصد او عزم ولیدي نو یې صلح ورسره وکړه او بیا د هغه ځای د عربو څخه یو نفر د خالد رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه ویل یا خالد آیا دا حقیقت دی چې ستاسې رب عز وجل د اسمان څخه یوه توره را نازله کړه او ستاسې نبي صلی الله علیه و وسلم ته یې ورکړه او هغه بیا دغه توره تا ته درکړه او ته هغه د اسمان په توره زموږ سره جنګ کوې او په همدغه سبب تا سیف الله بولي. د رومیانو بیره و دغه اندازې ته رسېدلې وه چې دغه خبرې په خپله جوړولې او نشرولې. خالد رضی الله تعالی عنه وویل یا بلکې زه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم سیف الله المسلول وبللم چې په معته کې مې د کفارو سره جنګ وکړ. کم وخت چې هغه 3 نفره قومندانان شهیدان شو او بیا ما بیرغ واخیستی رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی چې الله جل جلاله پر کافرانو مسلط کړی دی. دغه نوم چې د معته په جنګ کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم له طرفه ورکړل شوی و اوس خلک ځینې بیرېدل چې د ده سره د الله جل جلاله توره ورسره ده. خالد رضی الله تعالی عنه حقیقت ورته ووایي کله خلک یې په دغه خبره سره بیرولای سوای چې هو زما سره الهي توره را سره ده خو ده دغه کار ونه کړ. مسلمان باید همیشه حق او حقیقت ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه چې قلنسرین فتح کړي څرنګه چې قلنسرین ډېرې لویې او مضبوطې قلاوې درلودې او هرقل هم قلنسرین ته نږدې و نو ویل که هرقل دلته راسي او دغه ځای ونیسي نو بیا د هرقل د ساتنې دپاره دلته محکمې قلاوې شته چې دغه کار د مسلمانانو دپاره خطر بلل کېدی. نو په صلح کې د قلنسرین پر خلقو دا شرط کښېښاوه چې د قلنسرین قلاوې به نړول کېږي او هغو هم پر دغه شرط موافقه ورسره وکړه. د قلنسرین ټوله قلاوې ونړول شوې. د هرقل په پاچهي کې اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، مصر، ترکیه، شمالي افریقا او ټوله اروپا یعنی اسپانیا، بریتانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمن نور ټوله داخل و. دغه ټول مملکتونه د هرقل تر لاس لاندې وو چې پایتخت یې قسطنطینیه و. دغه ملکونه د هرقل پاچهي او امپراتوري وه. اوس خالد رضی الله تعالی عنه او هغه د لښکر مقدمه چې دی یې قومندان و دغه رنګه په هرقل پسې دي لکه په پارس کې چې مسلمانان په یزدجرد پسې وو. دغه خبر و هرقل ته ورسېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه په ما پسې را رهیدي. هرقل تښتي پر شا ځي هر ښار ته چې ولاړ شي خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی. هرقل چې په هر ښار کې واړوي خالد رضی الله تعالی عنه د هغه ښار په مخ کې هغه بل ښار فتح کړي عینا لکه د یزدجرد کسرا سره چې دغسې معامله کېده. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لښکر عمومي قومندان دی د خالد رضی الله تعالی عنه په دغو فتوحاتو او پرمختګ نه دی خبر. خالد رضی الله تعالی عنه ته موقع په لاس ورغلی ده دونه وخت نه لري او نه وخت ضایع کوي چې دی ولاړ شي او د خپل قومندانو سره مشوره وکړي. هرقل پر شا دی او خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی. ښار پس د ښاره فتح کېږي تر څو چې هرقل ټول شام پرېښاوه او قسطنطینیې ته چې د روم پایتخت و او اوس استنبول ورته ویل کېږي ولاړ. خالد رضی الله تعالی عنه پاته شام ټول فتح کړ او هرقل وتښتېدی. دغه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د فتوحاتو خبر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی. هغه هم په خوشحاله شو
ځکه ډېر ځایونه بې له دې څخه چې په مسلمانانو کې د مرګ او ژوبله وځي مسلمانانو فتح کړه او دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل امر خالد نفسه، یعنی خالد په خپل ځان امیر کوي. دی په طبیعت کې امیر او قومندان دی، که څه هم د قومندانۍ څخه معزول شو، خو دی قومنداني نه پرېږدي. په خالد رضی الله تعالی عنه کې د قومندانۍ غیر عادي قدرت موجود او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور هم وویل يرحم الله ابا بکر كان اعلم بالرجال مني، یعنی الله دې پر ابو بکر ورحمېږي، تر ما ډېر په خلقو پوهېدی. خالد غوندې سړی ولې او څنګه معزوله کېږي؟ دی یوازې د لښکر په مقدمه د روم پاچا هرقل د لښکرو سره شړي او د منطقې څخه یې باسي. دغه د خالد رضی الله تعالی عنه جنگي قدرت او عظمت. دغه فتوحات د شام په شمالي طرف کې وه، خو بیا هم په نور شام کې ځینې داسې ځایونه پاته وه چې تر اوسه نه دي فتح سوي. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د اردن او فلسطین والي و، د لښکر سره د اجنادین و طرف ته رهیس، چې هلته د رومیانو د قواو یو قومندان د لښکر سره موجود و چې ارتبون ورته ویل کېده او د روم د ډیرو هوښیارانو او نابغه خلقو څخه و. مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و ارتبون ته په جنگ کې شکست ورکړ. سره د دې چې ارتبون ډیر ذکي، چالاکه او چمبازه سړی و، بیا یې هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه څخه شکست وخوړی او قدس ته وتښتېد. دلته به د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او ارتبون د زراعت او ذکاوت د قصو څخه یوه کوچنۍ قصه درته رانقل کړم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه غوښته چې د ارتبون د لښکر معلومات وکړي، د هغو شمېر، قوت، اسلحه او استعدادات ځان ته معلوم کړي. نو خود ځینې کسان به یې د قاصد په شکل د خبرو دپاره و ارتبون ته ورلېږل، چې په عین وخت کې به د هغه قاصد اصلي وظیفه دا وه چې د ارتبون د لښکر معلومات وکړي. خو یوه قاصد هم داسې معلومات نه ورته راوړل چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دې د زړه تسلا په وسي. نو په خپل عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په داسې ډول سره و ارتبون او د هغه و لښکرو ته ورغلی چې دی هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه له طرفه یو قاصد دی او د هغه له طرفه و ارتبون ته یو پیغام راوړی دی. حال دا چې دی په خپل عمرو بن العاص او د لښکر عمومي قومندان هلته چې ورغلی، د عمرو بن العاص پیغام یې و ارتبون ته بیان کړي او د ارتبون له طرفه یې د پیغام جواب واورېدل. خو په عین حال کې یې د ارتبون د لښکر پوره معلومات هم ځان ته حاصل کړل. ارتبون چې هوښیار او ذکي سړی و، د دغه قاصد د حرکاتو څخه په دې پوه شو چې دغه سړی یو عادي قاصد نه دی. ښایي دی په خپله عمرو بن العاص وي. که عمرو نه وي نو هغه څوک دی چې عمرو بن العاص د ده په مشوره کار او عمل کوي. نو یې د عمرو بن العاص په پټه د خپلو عسکرو څخه یو قوي سړی امر کړی چې ته به د څو نفرو سره ولاړ شې او د دغه قاصد په لار کې به ودرېږې. کوم وخت چې دی له دې طرفه درغلی، په لار کې یې ووژنه. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته هم د حالاتو څخه دا ور معلومه شوه چې ښایي ارتبون دې د ده د وژلو اراده کړې وي. نو یې ارتبون ته وویل ما ستا خبرې واورېدې، یعنې ستا هغه خبرې مې واورېدې چې زما د پیغام په جواب کې دې راته وویلې. مګر موږ 10 نفره یو چې امیر المؤمنین را لېږلي یو چې د عمرو بن العاص کارونه او تصرفات تر نظر لاندې ونیسو. نو زه به ولاړ شم، زما هغه نور 9 نفره ملګري به هم درته راولم چې هغه هم دغه ستا خبرې واوري. ارتبون په طمع شو او د ځان سره فکر وکړ چې د یوه نفر وژنه دونه ګټه نه لري. دا څومره ښه خبره ده چې 10 نفره عسکري مشاورین راسي او هغه ټوله په یوه وار ووژنه. نو یې هغه خپل لېږل سوي نفر ته حال ولېږه چې په سړي کار نه لره، پرېږده چې ولاړ شي او هغه خپل نور ملګري هم راوړي.
عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ارطبون د لشکر څخه د مسلمانانو و لشکر ته صحیح سالم ورسېدی. په وروسته کې ارطبون ته دا معلومه سوه چې دغه سړی په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه نو یې د ځانه سره وویل والله سړي خطا ایستله او دی د عربو د هوښیارانو څخه دی. کوم وخت چې ارطبون خپله منطقه پرېښول او قدس ته وتښتېدی، اوس نو په ټوله شام کې یوازې قدس پاته دی چې نه دی فتحه سوی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د قدس و طرف ته رهي سو او قدس یې محاصره کړي او ډېره شدیده محاصره یې پر ولګوله. د قدس څخه د قدس حاکم چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده د خبرو دپاره راووتی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل تسلیم سي. صاحب ایلیا وویل هو موږ تسلیمیږو، خو یوه نفر ته چې هغه ته عمر یا عمر یا عمر ویل کېږي، یعنې د دغه قسمه څخه یو شی ورته ویل کېږي. ځکه زموږ په مقدسو کتابو کې داسې اشارې شته چې قدس په دغسې سړی فتحه کوي چې نوم یې عمر عمر د دغسې قسمه څخه وي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل زه عمر یم. صاحب ایلیا په تعجب کې سو. دغه خبرې د ترجمان په واسطه کېدې. صاحب ایلیا وویل ستا نوم په تورو په الفبا راته ووایه. عمر وویل عین میم را واو. ورونو تاسې پوهېږئ چې عمر په ویلو کې 3 حرفه ویل کېږي، مګر په لیکلو کې 4 حرفه لیکل کېږي. په آخر کې داسې واو زیاتېږي چې تلفظ نه پکېږي، او دغه واو د دې دپاره دی چې په لیکلو کې د عمر او عمر په منځ کې فرق وشي. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې خپل نوم په حروفو ورته ووایه، صاحب ایلیا وویل یا ته هغه څوک نه یې چې قدس فتحه کوي، د هغه نوم د 3 حروفو څخه دی یا په 3 حروفو لیکل کېږي. عمرو رضی الله تعالی عنه په تعجب کې شو او ویل هو زموږ د امیر المؤمنین نوم عمر او په 3 حروفو کې دی. صاحب ایلیا وویل د هغه قیافه راته بیان کړه. عمرو رضی الله تعالی عنه هم د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قیافه ورته بیان کړه. صاحب ایلیا وویل هو هغه دغه سړی دی چې قدس به فتحه کوي او په والله موږ بې له عمره و بل چاته نه تسلیمیږو. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په دغه باره کې و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې څنګه وکړو. هغه وویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره به مشوره وکړو چې د قدس خلک بې له جنګه په خپله و امیر المؤمنین ته تسلیمیږي، نو جنګ ته ضرورت نشته. نو یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي او هغه هم دا اراده وکړه چې د قدس د فتح کولو دپاره شام ته ولاړ شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و طرف ته په داسې حال کې رهي سو چې یو اوښ او یو نوکر ورسره و. په لار کې به یو وار دی رضی الله تعالی عنه پر اوښ سپرېدی او یو وار به هغه نوکر سپرېدی. دی رضی الله تعالی عنه به پیاده ورسره تللی لکه نوبت چې سره ایښي. سبحان الله، دغه عظمت ته فکر وکړئ. دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. هغه یې نوم او دبدبه وه، هغه یې د پاچاهۍ لویوالی دی، دغه یې عدل او دغه یې سفر دی. نه لښکر ورسره دی، نه پیردار، نه حاضر باشان ورسره دي، نه نوکران. فقط یو دی، یو یې نوکر د مدینې منورې څخه بیت المقدس ته پر یوه اوښ ځي. فقط تاسې فکر وکړئ، تبصرې ته ضرورت نشته. دا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و دروازو ته ورسېدی. هلته په شام کې خلک خبر دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را رهي سوی دی او نن سبا شام ته را رسېږي. نو خلک یې د استقبال دپاره مخې ته راوتلي دي. د دغو خلکو په مخه یو سړی ورغلی چې پر یوه داسې اوښ سپور دی چې نه ځین لري نه رکاب، بلکې پر دغه اوښ یې یوه زیږه شړۍ اچولې ده او پینه پینه کمیس یې اغوستی دی.
خلک چې تر دغه سړي راورسېدل نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د امیر المؤمنین موکب یا قافله په مخه نه ده راغله. سړي په خندا ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې په مخ کې دی. خلک نور هم مخته پسې رهي سول. څو خلقو ته د شا له طرفه خبر ورغلی چې امیر المؤمنین و ایله ته رسېدلی دی. ایله د یو ځای نوم دی او هلته یې اړولي دي. خلق بیرته په تلوار پر شا راوګرځېدل. کله چې د امیر المؤمنین و مجلس ته ورغله په ډېر حیرت سره یې ولیدل چې امیر المؤمنین هغه څوک دی چې دوی ته په مخه ورغلی و او دوی د امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کول او هغه ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې مخ ته دی. خیر امیر المؤمنین او د ده سره ورسره ملګري قدس ته ورسېدل. کله چې خلک د امیر المؤمنین پر رارسېدلو خبر شو مخې ته یې راووتل او ورته ویل یو بل بوده به هم درته راولو چې دواړه سپاره سئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا تاسې خپلو کورو ته ولاړ سئ او څوک مه راسره ملګري کېږئ. هلته لښکر ته خبر ورغلی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راورسېدی. فورا د لښکر قومندانان ابو عبیده، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنهم اجمعین مخې ته وروتل. غواړي چې د امیر المؤمنین استقبال وکړي. ټول پر اسانو سپاره دي او په هغه وخت کې چې په شام کې کوم ښه لباسونه رواج وه هغه لباسونه یې اغوستي دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر وموښتې په ډېر تلوار د ځمکې څخه ډبرې راپورته کوي او دوی په ولي او ویل څونه ډېر ژر دنیا تغیر ته پکښې راوستی. ها مجاهدین یاست، ښارونه مو فتح کړه او ژر ژر مو د دغو کالو په اغوستلو شروع وکړه. اوس په دغه لباس کې د عمر استقبال کوئ. تاسې هغه څوک یاست چې په نس نه واسماړه. ما تاسې د جهاد لپاره رالیږلي یاست، نه د عیش او عشرت لپاره او په ډبرو یې ولي. هغه قومندانان زارۍ کوي چې ته دونه وخت راکه چې موږ حال درته ووایو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي وایاست څه وایاست؟ هغو وویل په والله موږ دغه لباس بېله د جنګ د وخته بل وخت نه اغوندو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا ولې؟ خلک ښه کالي د خوشحالۍ او میلې په وخت کې اغوندي او تاسې د جنګ په وخت کې اغوندئ. هغو وویل که موږ عادي کالي اغوستي وي د دغو منطقو خلقو ته خوار او ذلیله معلومیږي، نه راڅخه بیریږي. او که مو د دوی د آمرانو غوندې لباس اغوستی وي بیریږي او صلح غواړي. موږ دغه لباس فقط د جنګ په وخت کې د دې دپاره اغوندو چې دشمن وبیریږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقتم. دغه د دوی دلیل او عذر یې ومانه او پرېښود. قومندانانو خپل اسان ورته رادمخه کړه او ویل پر آس پورسه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما پر خپل حال پرېږدئ، په ما کار مه لرئ. اوس مو دوی و قدس ته ورنږدې سو. د قدس خلک د خپله مشره سره چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده او د صلح اراده لري هم د باندې ورته راوتلي دي او د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ انتظار کوي. پوښتنې کوي چې امیر المؤمنین هغه ستاسې امیر چیرې دی او کله رارسېږي. د قدس خلک د لښکرو او پیردارانو، نوکرانو او حاضر باشانو په انتظار دي چې اوس به عمر رضی الله تعالی عنه د هغو په منځ کې په څه شان او شوکت را رهي وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی مسلمانانو تکبیر ووایه. د قدس خلک وایي څوک دی، چیرې دی؟ دغه چې پر اوښ راغلی دغه سړی عمر دی؟ مګر سبحان الله نور هم و الهي حکمت ته متوجه سي. دغه منطقه یا فاصله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د قدس د خلقو په منځ کې ده داسې منطقه ده چې ټوله خټه ده. او په دغه وخت کې چې دوی خټو ته راورسېدل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه نوبت راورسېدی چې اوس باید پر پښو او پیاده ولاړ شي. نو خود د کښته کېدلو اراده یې وکړه. نوکر وویل داسې نشي کېدلی، اوس ته باید سپورې. هغه دوی راورسېدلو دغه پاته لار ته باید پسې پوره کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله
د اوښ څخه راکښته سو او د اوښ تناو یې ونیوی. نوکر پر اوښ سپور دی او دی رضی الله تعالی عنه چې د اوښ تناو یا مهار یې نیولی دی په خټو کې ځي. د قدس خلق وایي دغه عمر دی دا چې پر اوښ سپور دی؟ مسلمانانو ویل یا، بلکې هغه څوک عمر دی چې اوښکه شوي. سبحان الله. صاحب ایلیا یا د قدس حاکم وویل هو دی عمر دی هغه څوک دی چې قدس فتح کوي. بیا نو صلح وسو د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او صاحب ایلیا په منځ کې صلح ولیکل شو. د قدس دروازې خلاصې شوې او مسلمانان قدس ته په داسې حال کې ورننوته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په مخ کې رهي و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې قدس ته ورداخل شو شاوخوا پکښې ګرځي. څو وکنیسة القمامة. محترمو وروڼو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، زموږ پاته قصه به په راتلونکې 12مه فتح کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.